چې دا ټول انسانیت با څنګه د جهنم نه بچي او جنت لو والا به جوړ شي او د دې په ژوند کې چې دین راشي نو خلکو به پورې خاندل. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. 1926 کې د تبلیغ کار شروع کړو. لومبي خلک مخالف وو. هغه وخت کې ځان له سوچ جوړ کړی و چې دا ټول انسانیت به څنګه د جهنم نه بچي او جنت لو والا به جوړ شي او د دې په ژوند کې چې دین راشي نو خلکو به پورې خاندل چې دا به څنګه وشي او داسې سوچ به کوو چې یو وخت به داسې راشي چې بیرون ته به جوماتونه ځي نو خلکو به پورې خاندل. تا ته خو دلته خلک نه کیني او ته وایې چېرې په ایران ته او امریکې ته او کینیډا ته او دې ته به جوماتونه ځي. نن تاسو وګورئ په مخ د ځمکه باندې داسې وطن نشته چې هلته به تبلیغي تلې نه وي او تبلیغ جومات به تلې نه وي. نو چې یو انسان راپاڅېده هغه په غونډه دنیا کې دونه غټ انقلاب راوسته نو د دې نه دا ثابتېږي چې انشاءالله العظیم مونږ او تاسو په خپله اداره کې انقلاب راوستی شو. مونږ او تاسو په خپل کور کې په چارپیرچل کې داسې ښه کارونه کولی شو خو بشرط د دې که مونږ نیت وکړو. نو دغه شانتې چې یو انسان په غونډه دنیا کې دونه غټ کار کولی شي نو آیا مونږ خپل کور کې پازیټیو چینج نشو راوستی؟ مونږ خپل کور کې بدلون نشو راوستی؟ خو وجه څه ده؟ که چېرې مونږ نیت وکړو مونږ وایي خلک دې ځان بدل کړي، زه ځان نه بدلوم. دې ټولو خلکو اول خپل ځان بدل کړو، اول خپل سوچ بدل کړی و. چا چې خپل سوچ بدل کړ هغه دنیا بدلولی شي. څوک چې خپل سوچ نه بدلی غونډه دنیا دې ولګي دا کس نشي بدلولی. ډاکټر اسرار اتر صاحب وایي چې د زندګۍ سره رشته بدلوم، وخت ستا هره فیصله بدلوم. که ته ځان نه بدلوې مه بدلوه، زه خپله برخه پیمانه بدلوم. اول به خپله رویه بدلوم نو بیا به رستو زمانه بدلوم. که ته ځان نه بدلوې مه بدلوه، زه خپله برخه پیمانه بدلوم. نو مونږ خو وایو چې خلک دې بدل شي، مونږ خپل ځان نه بدلو. نو که مونږ خپله رویې بدلې کړې نو خلک به بدل شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو اخلاقو د وجې نه ډېر خلک مسلمان کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو اخلاقو د وجې نه دا دونه صحابه کرام راغونډ کړي وو. دا دونه صحابه کرامو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه کوله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رویه ډېره بهترینه وه، اخلاق یې ډېر بهترین وو. نو که مونږ غواړو چې په دې خپله معاشره کې په خپل کور کې یا په خپله اداره کې بدلون راولو نو خپل اخلاق به ټیک کوو، خپله رویه به ټیک کوو. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.